بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو بغیر له کوم سافټویر څخه په کمپیوټر کې ریکارډ وکړو. مخکې له دې چې زه تاسو ته دا ویډیو پیل کړم نو لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ در سره. ښه راځو خپلې موضوع ته. څنګه کولای شو په خپل کمپیوټر کې بغیر له سافټویر څخه ریکارډ وکړو. نو تاسې د دې لپاره لاړ بسئ په سټارټ مینو باندې به کلیک وکړئ. په سټارټ مینو باندې چې مو کلیک کړ دلته به ولیکئ سټپ STEP سټپ به ولیکئ او دا به چې کوئ اوکې کوئ. اوس په دې باندې تاسې کولی شئ سټارټ ریکارډ آپشن باندې کلیک وکړئ. ښه دا اوکې کوم. نو ریکارډ شروع ده، ریکارډ پیل شو. نو تاسې کولی شئ مثلا زه یو فولډر جوړوم، نیو باندې کلیک کوم، فولډر مې جوړ کړ. ښه دلته بیا راځم رایټ کلیک پروپرټیز. دغه ټولې مرحلې موږ ته څه کېږي ثبت کېږي. نو سټاپ ریکارډ باندې چې کوئ کلیک وکړئ. غواړئ یو کمنټ اضافه کړئ کمنټ هم ورکولی شئ. زه سټاپ ریکارډ وایي دا چېرته ثبتوئ؟ زه ډیسکټاپ ته ځم. نو دلته د A نوم ورکوم یا یو بل شی تاسې به ورکئ. دا به چې کوئ سیف کوئ. نو دلته دا چې سو سیف سو. ښه دا ما سره ښه دا شی سو. دا کم سټیپونه چې موږ کارولی دي ګورئ دې ته تللی یم دا چې سول ثبت سول. دا نو که غواړئ دا عکس در سره ثبت کئ عکس باندې به رایټ کلیک وکئ بیا به چې ووهئ سیو پکچرز. دا م چې کلیک کړ دلته هر چېرته چې تاسې ثبتوئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي.